حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ده دا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په دین کې یو نوې شی راوستو چې هغه زموږ د دین نه نوي موږ حکم نه کړی نو هغه رد دی. د حدیث روایت بخاری شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دا داسې حدیث دی چې د هر نوې خبرې سره چې هغه په دین کې نه وي او موږ ځان نه راوباسو یو بدعت جوړو، دا د هغې د رد دپاره یو دلیل دی چې مسلمانان به په دین کې نوي نوي کارونه د خپل ځان نه راوباسي چې نبی علیه السلام دا حکم نه کړی، نبی علیه السلام نه ویلي، اصحاب کرام په عمل نه کړی او موږ ځان نه جوړو. یو په هغه مسلو کې د اختر ورځو کې دا مسله ده غواړم چې دله بیان کړم. هغه دا چې د اختر نه مخکې چې کوم مړي شوي وي نو بعضې مسلمانان بیا د اختر په ورځ هغه کور ته ورځي ورځي چې پلانې ماما مړ شوی اول اختر دی چې ورشو. دا بالکل ناروا او ناجائز کار دی او بدعت دی، د دین نه خلاف کار دی، د دې حدیث په مقابله کې دی. د دې وجه نه محترم مسلمانانو ورونو، په اختر کې خلکو ته مړي مه تازه کوئ، غم ورته مه تازه کوئ. دا په بالکل په یو کتاب کې نشته، نه قرآن کې شته، نه حدیث کې شته، نه فقه حنفي کې شته چې تاسو د اختر په ورځ د مړي کور ته ورځئ دعاګانې ورته کوئ او یا دا وایي چې راځي اول اختر دی چې ورشو. دا بالکل مه کوئ، دا ناروا کار دی، دا ناجائز کار دی، شرع خلاف کار دی، یو بدعت دی، یو رسم دی، یو رواج دی. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، زموږ د مولیانو خو دغه کار دی چې تاسو ته به دین درسوو، تاسو په مسلو باندې پوهوو. الله جل شانه دې موږ تاسو ته پرې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي چې موږ تاسو په اخترونو کې دغه بدعت دغه رواج ختم کړو. ډېر خلک ځان د پوهه خلک وایي بس د اختر په کور کې ناست دي، وایي خلک راځي او پلانې مړ شوی دی او اول اختر دی او دا داسې دی او دا داسې دی. دا ټول ناروا کارونه دي. که د کور خلک د دې دپاره کیني چې ما ته خلک راځي د دې دپاره دعا کوي وغیره، دا هم ناروا کوي بیا چې دې دپاره کینیني. او کوم خلک چې د اختر کې اول د دې مړي کور ته ورځي چې راځي پلانې ماما مړ شوی دی او اول اختر دی او اختر کې نشته، بیا هغه کور ته ورځي، بیا هغه هم ورپه یادوي. دا ټول ناجایز کارونه دي، د شرع خلاف کارونه دي. دې نه اجتناب وکړئ، الله جل شانه به په دې باندې سزا درکوي، عذاب به درکوي. داسې بدعات او رسوماتونه اجتناب وکړئ. محترم مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.